د نن پنځشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اسلامي امارت ویان وایي د اسلامي امارت زعیم القدر امیر المؤمنین حفظه الله د کندهار، کابل، کاپیسا، بغلان، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو له ګڼ شمېر علما کرامو سره ولیدل. په دې لیدنه کې د ملي دفاع، کورنیو چارو، بهرنیو چارو او د مخابراتو وزارتونو سرپرست وزیرانو هم ګډون درلود. د پاسپورت د ویش لړۍ له څه مودې ځنډ وروسته 13 ورځ په ټول هیواد کې یو ځل بیا پیل شوه. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ مرستیال د کورنیو چارو وزارت له لومړي مرستیال سره د لیدنې پر مهال له فساد، نشهیي توکو او ترهګرو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه هڅې ستایلې دي. د ستندر ملي ادارې لخوا د فرا په 88 میل بندر کې 12 ټانکره بې کیفیته ډیزل تیل ایران هیواد ته وګرځول شول. کابل ښاروالی وایي د ښار له هټیو او لویو پلورنځیو څخه 4240 کیلوګرامه تیر وخته او بې کیفیته خوراکي توکي راټول شول. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د اومې حوزې امنیتي ځواکونو 3 تنه له کورونو د غلا په تور نیولي دي. زیاتوي یاد کسان په کابل ښار کې یو کور ته د غلا لپاره اوښتي وو چې امنیتي ځواکونو ته تر خبرتیا وروسته له 1 میل توپانچې سره یو ځای ونیول شول او دوسیې به یې اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د تشکیلات او معاشونو تنظیم کمیسیون غونډه پرون ترسره شوه. د افغانستان اسلامي امارت له لوري ارګ کې د دوحې تړون 3مه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. د عامه روغتیا وزارت وایي د زابل د عامه روغتیا ریاست له لوري د دې ولایت په مرکز کلات کې له درملتونونو کنټرول او نظارت ترسره شو.